جنرال سمیع سادات 3 اساسي هدفونه اعلان کړل. جنرال سمیع سادات خپل 3 هدفونه روښانه او وښودل. جنرال سمیع سادات غواړي چې په آینده کې څه وکړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د متحدې جبهې سره د بیرته راستنېدو خبره. د افغانستان د پخواني پوځي لوړپوړی قومندان جنرال سمیع سادات وایي چې خپل 3 اساسي سیاسي او ملي هدفونه یې روښانه کړي او ټینګار کوي چې د یو متحدې جبهې په چوکاټ کې به افغانستان ته بیرته راستون شي. نوموړي دا څرګندونې د خپلو وروستیو دریځونو او څرګندونو پر مهال کړي دي. د سمیع سادات په وینا لومړی هدف یې د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د هیواد د ملي ګټو ساتنه ده. هغه وایي چې افغانستان باید یو خپلواک، واحد او ټولو افغانان ګډ کور پاتې شي او هیڅ ډول انحصاري او واکمنۍ ته باید اجازه ورنکړل شي. دوهم هدف یې د یو ټول شموله سیاسي نظام رامنځته کول بلل کیږي. سمیع سادات ټینګار کړی چې د هیواد روان بحران یوازې د خبرو، سیاسي تفاهم او د ټولو سیاسي او ټولنیزو لورو د ګډون له لارې حل کېدای شي. د هغه په وینا داسې نظام ته اړتیا ده چې د ټولو قومونو سیاسي جریانونه او ولسي استازو غږ پکې واورېدل شي. دریم هدف د ملي امنیت بنسټونو بیا احیا او د افغانستان د دفاعي وړتیا پیاوړتیا ده شوې ده. نوموړي ویلي چې قومي، مسلکي او ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري او باید له سیاست څخه لرې وساتل شي. دا و د دې مهال د تان ټي وي چینل خبرونه. در الله پامان تر بیا خیر چارې.